خوست کې په دې وروستیو څو کلونو کې د عامو خلکو له لوري په شخصي لګښت د کلیوالي لارو او کوچنیو پلچکونو جوړولو ترڅنګ په ولسوالیو کې د داخلي او د راغلاست دروازې هم پیل شوي دي چې تېره شپه د تڼیو ولسوالۍ دروازې پرانیسته هم ترسره شوه. سیموالو وایي چې له دغه کړنې هدف د ځوانانو ترمنځ اتفاق او یووالی رامنځته کول دي. نږدې 3 میاشتې په جوړولو ولګېدې دی چې اکثره مصارف د خوست د تڼیو مربوط مسافر ورونو ترسره کړل. په دې دروازه باندې تقریبا 1 لک افغانۍ مصارف وشو چې ټولنو ته د پرانیستنه نن ترسره شوه او خلکو ته د تګ راتګ پر مخه خلاصه شوه. دا دروازه ډېر ارزښتونه لري. یوازې دروازه نه دو دا دروازه په دې دلالت کوي چې دغه ولسوالي چې دو دا د میلمه پالنې ولسوالي ده او دغه ولسوالي چې دو دا نورو ولسونو ته دا پیغام او میسیج ورکوي چې ولسونه ډېر څه کړای شي. که چېرته د سیمې منطقې ځوانانو وغواړي نن یې تاسې ښه مثال وینئ چې په تقریبا په دې نه ډېر لګښت راغلی خو د سیمې منطقې ځوانانو ورکړی دی. داسې ځوانان وي چې هغه په کم لګښت مسلمانه دی سترګاجي کېږي بل هر تشویق کېږي مسلمانه منطقې والا تجارت تشویق کېږي نه د دولت د پیسې د حساب کتاب د هیچ والا ګیرته وسره وړي وي د منطقه کې وړ نسل ته وي وړې ټولنه ته یو خپ تکیږي یاداش پته کېږي چې دا یو پنکای ژوندکای و دا دروازه یې جوړه کړې دا پنکای ځکه یې جوړ کړی دی دا عمر پرې دیږي. خبریال سپین تڼی د ځوانانو هڅې ستایي او دغه ډول کارونه د ټولنې په فکري جوړونه کې مثبت ګام یادوي. فرض کړئ چې دایمو بچی لرسي چې پازي کې ستر شوی دی ولاته پیدا شوی دی چې روشي دی بیا پیږي ځکه دی تخلص هم تڼای دی نو دی بیا پیږي چې دای مو زیاده په داسې کې مو پلور نیکه پیدا شوی دی د هویت پر دا مهمه ده چې دا ډول کې او غاټه خبره ده چې دا د خپل ایتوسه د ځوانونو په همت جوړه شوی دی. دې پر چې دغه د همت نه ډک ژوندکی نور هم زیات شي په دغه هیله یادولو وړ ده چې دا مهال په خوست کې د ګربزو ولسوالۍ د دروازې او د مساخیلو ولسوالۍ د غلانګ پول کارونه په بشپړېدو دي چې د عامو خلکو په شخصي لګښت یې چارې ترسره شوي دي.